أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا نمبر 1 سورة أحقاف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. د سورۃ اولنې باب بنزل سمبرید پورې دی چې د باب دور السنی دو آیتونه پاتې دي. د سورۃ په اول کې الله رب العزت د قران کریم اعجاز او حقانیت ذکر کې او د ویلې چې د قران د الله رښتونی او حق کتاب دی. کوم انسانان چې دې باره کې د شیخیده لري چې دا د الله کلام یو کبنی یو د انسان کلام دی، طبعا انسان د انسان مقابله کولی شي الله وراشي دوه حروف معنا وکړي. به مقصد د قران ذکر کې د توحید مسله، رد شرک، دعا چې کوم انسانان د الله نه سوا بل چا لپاره مدد شوی الله دا ټول بنا روا دي، بلکې دا گمراه دي او اقا معبودان در خلقو د بندګینا غافل له قیامت کې به انکار وکړي. به رسول الله بارکه دو سوالات او د جوابات. یو سوال دا و چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم خبره نه منو، وجه دا چې دا نوې نبی دی او نوې خبرې راوړي دي. دویم سوال دا و چې د محمد صلی الله علیه وسلم خبره ځکه نه منو چې دله د غیب علم شته نه، په غیب نه پوهیږي. زمونږ الله جواب وکړي. د جواب حاصل لا چې د نبی نه مخکم ډیر نبی انبیا راغلي دي او رسولان، ارشد د غیب علم د غیواز رب العالمین پورې خاص ته او د قرآن او سنت تابع انسان دی. د بنی اسرائیل نه نقل دلایل او په صحابه او د دشمنانو باندې اعتراضونه او رد. د قران به دوه مقصدونه ذکر کړي او د دشمن لپاره دا اور چې دوست اغل زیره دی او بشرا للمحسنین، عمل د الله لپاره کول. نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرید کې الله یو خبره ذکر کوي به د ای نتیجه. کوم انسانان چې هغه د عقیده لري چې رب زمونږ الله دی، زمونږ تربیت الله کړو دی، ټول مخلوق تربیت الله کوي او به په دې مسله باندې کلک باقی فاتح شو د چې انسان لبنه الله و یری او نه ودا غمجنی، بلکې دا جنت والده او التبه میشه وسی. ګویا کې ایتونه کې دا دوه خبرې شو چې معنا تاسو د ربوبیت عقیده لري او د استقامت مسله خپل کوي. الله برب منی او به بری مسله باندې کلک پاتې کیږي. عربتم د ایتونو مخکې سره دا دی هلته ویل او بشرا للمحسنین، قران بشرا دی. نو سوال راغی چې محسنین چاله ویل شي او د قران نه زیره کوم انسانان او شته چې د الله د ربوبیت عقیده لري او به په دین د اسلام باندې برقرار پاتې کېدل. ګویا کې دانن آیات او دا درس په درسونه کې ډېر مهم ذکر استقامت مسله ده. موږ تاسو هم دا غواړو چې الله په دین د اسلام موږ له استقامت نصیب کا. ان الذين يقيننا خلق قالوا شيء ویری د رب زمونږ الله دې ثم استقاموا بیکلک شو بری مسله باندې فلا خوف عليهم الله وان بير خدای باندې ولا هم يحزنون وان بيد خلق غمجنا. ان الذين يقينا اغ انسانان قالوا شوي دا ویل دي زمونږ رب الله دې زمونږ تربیت کوونکی الله دې. رد شرک ربوبیت آیت کې الله رد کوي په انسانانو باندې چې غوډي شي عقیده لري لکه عام د هریان چې زمونږ د الله برخداران شتري یا بالکل الله موجود نه لري، د مخلوق په خپل پیدا شوی بغیر د کوم خالق او صانع نه. او ربنا په دې مقام کې راوړو وجه دا چې قران کریم زمونږه د رب د ربوبیت مسله بار بار بیانې.
او امام دارمی وغیرہ به دې کې ډېر روایت راجمع کړي دي چې داخله رب څنګه و پیژني او څنګه د رب ولا عقیده خلکو خپل کړه. عبد الله بن عباس وسکه ویلي مستدرک د حاکم او ترغیب ترهیب کې مرাজি د دعا په اول کې چې ګل رب لفظ استعمال شي زمونږ الله به د زر قبلې دغه وسیله ده. یا ربي ازما ربا انسان چې ګل رب له आवाज ورګي ربي ازما ربا زمونږ د رب العالمین د خوانه به دا مسله چې لبیک یا عبدي ازما بنده ته تیار ولاړم څه خبره ده الله ما ډېر جرمونه ګناهونه مو کړم ما معاف کا. رسول الله فرمای وې کده زمکه او اسمان په مابین کې دا ټوله خلاص سره د ګنا نه ډکه کېو د رب العالمین نه بخنه وغوښته الله معاف کړي. دومره مهربان الله. کوم انسانان چې هغه رب عقیده لري نه چې رب شته دی نه یا د الله سره برخداران غني یا ساتي دي انسان ټول اعمال برباد دي بلکې دا بې ایمان دي. مخ یو درس ویل شوی چې د انسان ایمان په څه باندې برباديږي. قران او سنت د غیر پر شپېته اصول ذکر کړي وو. یو اصل بری اصول کې دا چې د رب العالمین د ربوبیت نه انکار. دهرین وای و دا مخلوق په خپل پیدا شوی لګیا پسرلی غیا دا وځ د غرور غونې قسمه قسم ګلونه راوټو کیږي واغش نشي استبرې چې وخت ر باندې راځي چې ارسه ختم شي. څوک نشته چې هغه زمون مربي شي او هغه زمون خالق شي او هغه زمون تربیت وکړي. شیخ الموسود القرآنی کې دا راجمع کړي شپېته د قرآن نه لیکن باغی کې بار بار درسونه کې بیانېږي بعض تعداد چې انسان شرک وکړي. شرک زمونږ د الله سره برخداران جوړول د انسان ایمان بربادېدل. دویم چې سړی رب العالمین له ناروا وسیلې وګڼي. زمونږ د لوی الله قیاسو کې د ملک بادشاہ الګو د ملک بادشاہ چې ورزینو دا رابطي بګوره او دا ول سوال دی او دا والد او دا فلان دی او فلان دی او بعد دغه نه بورزي. رب العالمین سوره هود او یونس کې جواب وکي چې زما قیاس پر مخلوق باندې مکه وي زده ارچا بزله باندې پوهه ما هر چې مخلوق دغه پوهه نه دی. د ملک بادشاہ له بزګه دا رابطي ګورو يعلم سر واخفى. سر دا منه په دې مجلس کې موږ تاسو نه زموږ بل ډېر خبرې دي یو بل په نه پويګو لیکن زموږ الله په پويږي. اخفا دا منه چې کومه مسله زموږ بل کې لس کله ورس راځي او زموږ ژوند وي موږ له وسم دغه علم نشته زموږ دی لوی الله لشاه دومره قوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې بارک رساله ولیکله مجموعه الفتاوی کتاب التوحید کې لیکلي دا الواسطه بین الحق والخلق دا الله او د مخلوق ما بین کې فرق دی. دا قیسون الله هغه مکوي. درې موږ دا ویلو چې کله انسان مشرک له مشرک نه وي د انسان ایمان بربادي کی. څلورم چې محمد رسول الله دین سره ناقص وګڼي چې لکه د قران او سنت کې بچړه تکمیل او کبنی لکه ډېر انسانان څنګه وسوسه دماغ باندې دا خواري کوي چې ایسه بر قران او سنت هم بدګمانه کی. څنګه بدګمانه کی؟ یره دا مسله قران کې نشه میخه کم ځای کې ذکر ده. تر قران او سنت علماء سره کې نه غوي تر تشریح او تحلیل کی. نو ایسه خلکو به دې زین کې ګډوډواله راولي چې لکه دا خو رښتیا خبره ده. قرانم ناقص ده سنتم ناقص ده نو دا چې تکمیلیږي په نور خبرو چرته تکمیلیږي. د شي عقیده چې انسان ولري د ټول ایمان برباد دی او تلف دی. اسی ګرځي دا داوی د ایمان به اسی کړی دا. پنځم چې سره د محمد رسول الله دین سره ورانه ولري بغض چې لکه دام چرته دین دی د محمد هم د دین تشریح لپاره راغلی. شپږم چې ګره سره د رسول الله دین پر استهزاء وکي او دغه سنت پوری دینی حکم دی محمد رسول الله او سنت ته په صحیح احادیث باندې ثابت دی چې ته ملنډې جوړې کړې خنداګانی. اول وتا کې ایمان هینو که چرته مخ کې دې خبره نه وتا کې ایمان او قرآن موږ له تلقین راکې شي دي انسان ایمان برباد دی دا ختم دی ولري. وم یو سړی دی هغه شهر له حلال وای قران کریم په دې باندې مشرک کافر کوي. عمر رضی الله عنه ډېر شاعران وجلی اې دی وجه امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې امیر المؤمنین باندې مناسب دا چې هغه د خلکو د قتل مسله برابر کړي شاعران ترویتین وغیرہ. موږ ته یو بل ځکه به نشو وجه چې بده کې به فساد زیات راشي قتلنا ته ما وجه زبتا
اته موږ دا خبره کړو قران کریم نه د انسان ایمان شي برباديږي بالتظاهر مع الكفار یو سړی د غیر مسلمان سره مینه محبت او سدي سره غو په تعاون کې ودرېږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي او امام احمد ابن حنبل اغاثر من نقل کړي چې دشمن پر خوا کې اوسېدل رسول الله فرمایي حکم دا ما غلي کمر شوي او لاړې د محمد صلی الله علیه وسلم فتوا دار چې قیامت کې بل اکه چې بسب کې راوشتيږي چې به کم طرف باندې ته ګرځیدل او ورغلې د الله نبی څنګه فرمایي د مشرکانو مابین کې اوسېږي ما بلکې حدیث کې دا دی چې کله رسول الله روانو او په کوم ځای کې په کوم خلکو باندې به عذاب راغلی او نو به ویل ملګرو لا شي تدیک او دې نه وځي زر زر زي نه هم شکل او شریعت رب العالمین د ربوبیت نه منکر شو دا وایي چې زمونږ رب نشته لګل ربنا زمونږ الله د تلقین موږ لراکی او لسم د اسلام د دین اعراض چې مړه دین د اسلام شرط حق دین دی د دین د اسلام کا شرط حق دین دا بشر د څو سادهګانو دي اوس دنیا په کوم خلاړو په کوم طرف باندې ترقی روانه ده تاسو اوسم دې په شګر چې لکه مسواک وا او دا بګله د هیڅ مسلې دی او دا بګله د نفاس مسلې دی دا بګله منځونه دی او روزي دی او ذکر دی او دعوت دی او حج دی قرباني ده دومره مال ته په حج باندې لګي د خونه سي واغې خونه راځو د څومره مال داخله به قرباني لګي دی باندې بنگلا جوړول پکار دي بلډینګ دا اشه تاوان غنل سپک غنل دا انسان ایمان بربادي او ډېر انسانانو په دماغ کې دا خبره پرته ده شپږم شو سړی کله رب العالمین نه سیوا بل جل سجده کوي سجده رسول الله نه ملګرو ته پوښتنه کوي یا رسول الله موږ د یو بل سره انحناء وکړو معنا چې کله سړی مشي کو سره کته کو تاسو وګورئ دا مر سره به خلکو کې دي په دې جمعه کې چې د فاتحه خسته کېږي او د درې قسم په یو خولار دی او درې په بل خوا د برنه یو فاسق فاجر را روان او هغه ورته بالکل د سر راکته کی رسول الله دې نه منع کړی او ته کوي صحابه دې کار نه منه دی او ته کوي نو ته څنګه ځان لوي چې اهل سنت والجماعت یو مولم چرته بده باندې ردونه کې شل کې ای خلکو زمون مقتدیان او دا شی ګور حرام دی خو هغه پویږي چې کوم پیسې دي جن راځي هغه مونږ باندې کی دا کمال دی دا که زه در تربیت وکمانو کې دي چې ما سره بلانجه کې راشي ګور دا شی خو په قانون جایز کړي ته څنګه خبره کوي چې دا ناروا دی سجده غیر الله لا دولسم شکل یو سړی اهل علم فرمایي ګناه کوي او دا ځان له حلال وګڼي یو سړی ګناه کوي لیکن هغه له ګناه وې بیغه جدا خبره حلال ځان لګڼل او درلسم شکل یو سړی دین د اسلام د خاص خلکو پورې خاص کی یا خاص وخت پورې سوالسم شکل یو سړی قران د الله کلامونه غني او د قشم ملائک د الله لوريني وګڼي د رسول الله په ملګرو اعتراض وکي قیامت نه انکار وکي د الله د دین په مقابل کې بل قانون راوړي او د اسلام دشمنانو سره موالات محبت وکي دوستانه مشابهت د مؤمن په خلاف باندې اسهر او چتاول په ټولو کارونو باندې سړی د ایمان نه برباديږي نه یو پکې انکار د ربوبیت نه لري الله څخه دا خبره موږ له وکړه چې زما د ربوبیت عقیده ولر وړه خډیره نه شکرې ده زمونږ مور خپل دی الله پیدا کړی دی او به موږ پیدا کړی او زمونږ تربیت کړی او دماغ را کړی کده یو دماغ زمونږ چرته اخو دی خوړی اورک زمونږ ډوړې تنظیم برابر کړی دی د جامع تنظیم برابر کړی دی د خوراک او ساک مسله برابر کړی او دا ډیره کم بختیره چې وسړی به دی عزتمن الله نه انکار وکي چې لکه راوم شرط شته ثم استقاموا باکلک شو دی باندې لږ ځم پوهه کوي زمونږ الله ثم استقاموا ویل استقامت ویلي مولانا قاری سے فرمایي مرقات کې الاستقامه بالدين خير من الف کرامات دین باندې برقرار پاتې کېدل در زر کرامتونه بهتر دی وجه دا کې دي شغه وخت کې اخر وخت دغه خراب شي سبب ګډ وړو سر شي او په دین باندې تل دا ډیره مهمه خبره وز دوه خبرې کول پکاره دي یو دا چې استقامت ویری شي سره او دویم انسان له بدین د اسلام استقامت کله نصیب کیږي درې ضروري خبره ده چې زموږ اوسه ټول ضرورت دي زموږ زنانو ضرورت دي او زموږ نورمال ګرام ضرورت دي راځي چې دا پیژنو چې لکه ثم استقاموا سمعنا او به موږ له دین باندې استقامت کله نصیب کیږي او بیا به د نتیجه الله کله راګي چې اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها ابن کثیر دریم جل 9 نمبر صفحه هغه کې خبره نقل کړې ده ابوبکر نه رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د ملګرو سره ناس ورته ویل چې ما معنا الاستقامه استقامت څه معنا او یې جواب وکړي چې کله انسان ګناه وکړي اونکي ثم استقاموا دا معنا ګناه نه بچ
صدیق شه ویل چې به خو ډېر کم انسانان د استقامت ولا جزمو د ټولو نه ګناه کیږي بلکې دا معنا ده لم یشرکو بالله شیئا استقامت دی ویل چې سړی د الله سره هیڅ به هیڅ شي شریک جوړ نه کی ولم او بندگیونه کې د بوتانو ولم يلتفتوا التفاتونه کې د رب العالمین نه سوا په طرف د بل چا باندې هر حالت کې زمونږ الله ابن قیم دا فرمایي چې کله سړی و دکېږي الله او د قشن چې کله وشتيږي سړی الله یې دیږي مصیبت په سړی باندې راشي او په دې مانځ کې ور داخليږي الله یادول دی له ویل چې استقامت شرک نه کول د غیر الله بندګی نه کول زمونږ د الله نه د ظریف اندازه باندې مخ نه اړول عمر سے فرمایي ثم استقاموا دامنا لم يرغوا روغان الثعالب د ګډړانو غو نه ارشه خلنه وازي شي پلان یې راورسي اوس مره مشکل حل کا بلکې یو الله رضا تسلیمول او عقل نه غختل ابن قیم څنګه فرمایي چې کوم شی باندې څنګه الله خوشاليږي هغه کول پکار دی عاجزي دی باندې څنګه الله ډېر خوشاليږي ځکه الله په دربار کې تکبر زید دی نو موږ له پکار دا چې عاجزي وکړو عثمان ابن عفان دغه نشه معنا کړی دا وی اخلص فی العمل عمل هو کې خالص الله لپاره د رب العالمین لپاره عمل ابن کثیر د سوره کهف د روایت په د ورسریتونو په تشریح کې ډیر حدیث راوړي دي رسول الله فرمایي رب العالمین به قیامت کې ملک لوي شي دي بنده عمل نامه وګوره الله به دې ټول خیر دې دعوت پکې دي جهاد پکې دي انفاق پکې دي فلان او فلان زمونږ الله بر اوچت شو دا ټول عمل نبی سره برباد کی وې دې زماره پر نه دي کړی د بل چاره پر کړی غره دې وسغواړي دل ویل چې شرک خفي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي رب العالمین فرمایي لري وې زب ټول شریکانو کې غنیمت څه مطلب یو سړی زمونږ د الله لپاره عملو کې به دې انسان د لپاره عملو کې نو الله ته غنی د خپل برخم دې انسان لورګي چې وس داغه نه بدلواله هغه موږ لسره کې امام نسوي پر روایت د ابو امامه الباهلي چې ابن کثیر بدریم جل کې داغه ایمان تفصیلی مسله ذکر کړی دا رسول الله نو چاته پوښتنه یا رسول الله یو سړی د الله لپاره جنگي کې خو لیکن مقصد دی چې لګ منو موش تصویرانو بس چې لګ زه کوم ډیر اوچت مجاهد يم او زماره تصویر اسلام فکر دی او دلته او التا وې دې انسان له اجر کې بنې د الله نبی ویل چې فلا اجر له دې انسان لقط اجر نشه بلکې دې انسان به اول د جهنم منځ ور غورځي کی د محمد رسول الله ملګرو په شکل د سنگر کې شي بچیانو لکه کله بغلی شوله نیمه پورې به د جهاد خشي وکړي به بغلی شو به اسنه چې داس مونږ پریا کې الله را نه ولي او به شز مونږ د عملنا الله را رد نکي نن مونږ ټول عمل شو کول لخر کول الګا د قسمه تصویر دی او د په دې ځای کې استلې دی او د په عقزه کې استلې او اځي چرته به حجره کې استلې سر باغ جامع برابر کې دي خلکو غوندي کم خلک د الله ولا مجاهدین دغه چرته دا کار نه کوي په دې باندې خپکیږي اگر که ضرورت په وخت کې دا شی جائز دی چې انسان دغه تدریب هغه وګوره او دغه تصویر وباسي او دغه نه به سوچو کې چې لکه په دې طریقه باندې په دشمن برید کول پکار دی او په دې طریقه باندې نظام بچ کول دا به جدا مسله ده شریعت ورته جواز ورکړي نو عمل الله لپاره عباده ابن ثابت نشاته پوښتنه کوي زمونږ کومه مقصد مې دا دی چې داخله اسما بارکی وای چې لکه دا خوري ناشنا مونږ کوي اجر شته وي نشته مگر ابن کثیر پر روایت د ابن ابي ليلى یو خبر نقل کړی دا کې یو سړی مونږ کوي هغه د شپې ولاړ دی او ناڅاپي یو ملګری پر اوچت شو دا پر لړ کې لږ خوشاله شو دا به ګور ریا نه ده دا به جدا خبره ده علي سے فرمای عبد الله ابن عباس ثم استقاموا دمن فرائض ادا کړه الله چې موږ بکم شي باندې مکلف کړیو هغه ادا کو فضل ابن عياض ناشنا خبره کړې ده عملوا على وفق ما قالوا كما وینا چې کې دغه برابر به عمل او دا د نیکانو علماء علامن ده دنیا له نمه اله کېدل قول او عمل برابر ولا ظاهر او باطن برابر ولا او دا قشن خوراک او څنګه ډېر توجه نه کول د بادشاہانو دربارونو ډېر لري لري ځان ساتل فتوا شکل ورکې ډېر تعجب کې نه کې عبد الله ابن مسعود فرمایي ودالي ونه د چې ار تاسو جواب چې سړی کوي دل یادو کې یاد نه عاجزي کول همیشه شي غمګین معلومه دل یقین د الله په ذات باندې فضیل ابن عیاض فرمایي وې د دنیا نه بیرغبته کېدل او آخرت ته توجه اړول دي ته ویل شي استقامت ربيع په نامه باندې عالم دغه دا خبره کړي ثم استقاموا دا من اعرض عن غیر الله در رب العالمین را پدې خو چې د څومره معبودان دا ټول پر خودل لري کول یو الله له توجه ابو حازم په نامه یو عالم
عبد الملک بن مروان ورته خپل راغی عالم وېسما نه یو سوال وکړ چې سره مشکل پورا کوم نه شي پورا کولای زه خپل کار کوم ضرورت نشته وینښته نو ونه خامخا زستا خو راغلی مو کار وکړي وېزز ما په دې عمر کې لږ زیاتواله راواله ودا خو زما د اوسه برابر نه دی وېز خپل کار کوه فزر من اس په ځکه نه سو هر رشید ورته خپل راغی ورته ویل چې شیخ مال ته وایي چې تاسو مشکل پورا کړئ نو خو موږ تاسو چې 500 پیسو راکړي اغلب دومره خوشاله ګو چې موږ به شریعه احکامات هم دغه لپاره ماتو د قشن سلوري غنټه به دغه توصیب او دغه د خفغان غزمو سره چې لکه دې سوای مال یو به راکړي د یو به راکړي کزه چرته دا خبره وکم او دا مسله اگر کړه قران او سنت نه خلاف ده نشي دا رد نکي دا بل مسله جوړه نشي وېزما ته ضرورت نشته به وېزما یو مشکل لغه دا چې زما خپل به مرزه وکله چې دا بارو ته ریکه ورته ویل دي عالم لا چې ګوره د څوره جن مونږ په نار یو حلال مال راوړی ری ابو داود کې روایت هم دی چې وسړی تعالی مال درکې او ستاسو نظر الته وراوخته نه په خپل درکې دا ته اخله د تعالی جایز دی دغه څه منعت نشته وې دې بادشاہ چې دا خبره واره د بیره د نن شنو ورته ویلې چې ګوره سره بچوږي نو ما د مال حلال راوړی او سره اکرام د پاره وې تا ته ما ویلو چې زما خپل مرز او زما یو ضرورت پوره ک بس مرز زما خپل د څه علماء نو څخه د علم ډیر اوچت شان لرو نن خبره بالعکس ده امام رازی رحمت الله علیه فرمایي قسم په لازم ډیر به همت انسان په دنیا کې نشه منګه د دین باندې دنیا راټوله کړه د دې مولیانو او د عوام مابین کې فرق دی چې عوام دنیا په دنیا راټوله دا مولین به دنیا په دین راټوله کوي سمه به همتی ده کله چې د علم موږ تاسو رب العالمین راکې نو د دنیا د عمل بخمه الله راکې خوراک د اسکاک د وغیرہ در انسان د ځړنه د علم وقار او عظمت وبس جرلاج مشترک کشاف کې څه معنا کړی دا ثم استقاموا دامن التوحید من او بین القرآن و سنت پابندی کوي استقامت موږ کله نصیب کیږي اهل علم فرمایي چې ته به سو کار کوي یو دامن الصلاح ظاهر باطن برابر اول دویم دامن اتباع السنه والجماعه د محمد رسول الله د ملګرو پسې کېدل ځکه داس موږ د دین مشران دي چې کومه خبره کړې د عمل کې راوستل نن موږ صحابه پیژنو نه تعجب صحابه پیژندل خو څه کوي چې وسړی د صحابه رسمي دشمنی رسمي علانیه دشمنی او ډیر په جرأت باندې د خپل قلم راوچته یو د محمد رسول الله ملګرو په خلاف کوي موږ په دې منبرونو ورته چغه چې دا خو موږ رونه دي لکه روافي شیا وغیرہ د صحابه تابعداري څه کوي دغه دشمن سره موږ ورولې الاستي موږ له بچر د دین د اسلام باندې استقامت راشي چرته وندارانش دریم دمن الوسطیه د افراط او تفرید نه کار اخصل لګه دا ظلم ډېر انسانانو کې موجود دی یو سړی معمولی جرم کړي نو دومره سزا ورته ورکړي چې د حد نه سیوا افراط او تفرید نه کار اخصل تمام انسان دی د احد مجاهدون اجتهادي مسله وکړه رسول الله لبه کې تکلیف ورشه د غاکونه مات شو سره مات شو په وګبانه گزارنه وخاړه غاکونه شهیدان شو شونډه زخمی شو په کار دا چې د ټول صحابه را جمع کړي او ډیرو عظیم تقریر ورته کړي د تهدید چې زما خبره منو لازم خراب شو او تاسو هم خراب شوي لیکن څنګه الله سره نشه تربيت کوي رسول الله لا چې اے نبی د الله پر رحمانه د خلکو لم بخنه کوا دا ما بخلی دي د دوی سره سختي مکوا لن فرد من حولك داخله بغور سره خونه به استلارش او دا کوا بخنه ورته وغړغه محمد رسول الله خپل ملګرو ټول بخنه وغوښتل الوسطیه افراط تفرید نکاره خصله او څلورم کې اسه اخلاق دا من عاجزي بدر کی او د قشن حیا بدر کی او صدق بدر کی صبر بدر کی رحمت بدر کی د سلف صالحین سره بمینه لري خپل ځام شریعت برابرې بهوده خبرو کې بسام بندینا حسد بنه کوي کنزل بنه کوي وغیرہ او پنځمه الجلیس الحسنه وهب ابن منبه فنا باندې عالم دغه زمانه د درشونه یاد کوي یو دا معنا شو چې نیکن ملګری دا غوي سره کې نسل دا خبره زما یاد ساتي دا کوي زمونږ د الله سره مینه او د قشن عاجزي دا چې کله انسان بذاکر جمع کې دي انسان له الله استقامت نصیب کی به استقامت سره فکر نصیب کی سره په کور کې کینی دویم دا معنا چې جمعات کې بکینی بغیر ضرورت نه بتی وزنه دریم د علماء سره بکینی او څلورم اهل علم دا خبره ذکر کړې ده دعوت وکړي او پنځمه اسلامي اجتماع کې پاتې کېدل دا شی نو وخت ټول لجمه کېدل ویل شي اسباب د استقامت نو دا کار چې څوک یې څه چل به وشي جواب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
نه به یره په خلکو باندې او نه به داخله به شرط غم جنا خوب تیر شوی کی غم راتلون کی یا بالعکس یا خوف دا منه چې ستا محبوب دی واغې ستانه فوت شو الله دې شي حالات در باندې نه راولم چې تر چا سره مینه ده او اقدر نه ایسه وخت مو فوت کوم او نه دی مطلوب باندې الله خپه کوم با وس نتیجه اولئک الله اذا مخ د ربوبیت عقیده والا استقامت والا اصحاب الجنه خوندان د جنت دی خالدین فیها همیشه بوسیږي پاغه کې جزاء د وجر بدلنا بما كانوا يعملون فاق عمل چې دی خلکو کړي دی همیشه عمل فعل مضارع فعل ناقص په مضارع باندې داخل دی عمل همیشه دنه معلومه شو جنت له داخله د عمل دی حدیث مسلم کې راځي د الله په فضل جواب داري نفس داخله د الله پر رحم اما درجه د په عمل لکه رسول الله فرمای شهید الله سل درجه ور کوي ایو درجه د بل ما به کې دومره مسافه ده لکه زمکه او اسمان وشه حساب وا چې به سوره مسله لازم نه ده ته دادا ان الذين يخننا خلق قالوا شي ویل دي رب زمون الله دی ثم استقاموا بكلك شو بده مساله باندې فلا خوف عليهم يربني ذي خلق باندې ولا هم يحزنون ونبي داخل غمجن اولئك اصحاب الجنه الله داخل الجنه والادي خالدين فيها من شبوشي پر جنت کې جزاء بما كانوا يعملون د وجر بدلنا پاک عمل چې خلکو کړه همیشه قرآن او سنت برابر د یوې خزي درې سره جوړه بشي پیدا شي د جهنم اسی خبردار چې کله زنانه ده به تور مثال بچی مړې دي دو بچی یا درې باز روایت کې راغلی یو عائشہ به ویل چې وینې هغه سره بچګي وزستا سو مخکې نو باقي دونه ګورته بیره سفارش غواړي نور د جهنم اور تک اگر پر خپل اسباب دي کته څومره 15 بچی راوړي کوشل بچی راوړي خو چې اق اسباب د جهنم درکې برابر شي به الته وال الله اور بوزي اگر سفارش مسله ده قرات خلف الامام یو د فاتحه مسله د قرات هغه څه اختلاف نشته چې قرات د امام هغه مقتدی دی فاتحه بارک حناف علماء شته په صدا مو وایا مالکین و جهری کې مو خوفه کې وایا او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي ټول کې ویل بکار دي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې د حدیث او قرآن مابین کې مناسبت نشه قرات ځانه د فاتحه ځان له حدیث مسلم کې راځي پر وې د ابو هريره چې ذات استثناء شوی ده فوټبال کول څنګه دي منډه وای بدنه باندې چې دا بدن کې اختلاف شي صبر اسلام تایید لپاره کته څومره قوي باډي ولري خو چې اسلام در باندې څه کېږي نو څه غټه باډي می دا اوچت کېږي مودا کېږي مواغه نیت پکې کوونو رزق په کوم کارونه باندې چتېږي قرآن او سنت کې داري څخه قران کریم کې تقریبا هم منګانو ما دراغره خو لیکن دغه پر اخوال او اسباب ځان سره یاد ساتي درس او اسباب کهف نمونه نشي په دکانو کې به جوړنده یو شی لیکلی واغه به جلالین محشی لیکلی ساوی مولا لیکلی او بل امام بخاری امام ابو داود مسند احمد د درې وړي ورته د ابو هريره شپ ذکر کړی دی سله رحمی پالن پیژنې سله رحمی خپل ولی اگر که سلام ولې نه دویم ترغیب او ترهیب کې راځي ډوړې نمخ کې رسول الله سنت سنت طریقې مبوله لیکن د یو ادب دی کچاونه منزل څه خبره بني یو راوی فکر کثیر ابن سلیم علماء په هغه باندې کلام کړی چې دا کمزورې دي دریم تقوا څلورم د ګنا نه ځان ساتل پنځم دا ټول غمونه پر خودل یو غم جوړول چې الله څنګه راځي شپږم سورې واقعا وهم د سر منځنه ورسره خو پر خودل اتمه صدقه کوله ځکه حدیث کې راځي چې هر سر دوه ملائکه راکته کیږي یو دا وی الله چې کم سړی صاحب بندگانو باندې خرچه کوي مال زیات کو بل دا و چې نه خرچه کوي کمې کا څلونه هم چې بل څه سبب دار هغه جهاد فی سبیل الله صحابه فرمایي موږ ډېر غریبانانو خو چې کلم جهادونه شروع کړو وسلیم راواخ الله د شمالدار کو چې په کروڑه مال نه پاتې دا اوس مالداران دي دا و چې د دنیا کې ورته لکپته او کروڑپتین وای دا ټول لجمع کړه هغه صحابونو چې کوم مال پاتې شوی لکه حدیث زبیر کې راځي په بخاری کې چې د یوې زنانه څومره میلیارډونه مالونه رسیدلي څومره لکونه او څومره کورونه هغه صرف د جهاد د وجنه او بل وعده کوله قران کې سورې نور کې الله دې خبر له اشاره کړي چې کله شړې فقيري دا دی وعده کې او تجربه را چې کله دی وعده کې الله بس په رزق پر اخوال راولي بس دا درې طریقې موږ ذکر کړې دي چې کله تکبیر تحریمه کې سر نه پورته مله سره راغلي دي وګونو نرمۍ سره راغلي دي او د وګي سره درې وړه رسول الله صحیح طریقه را چې په کوم باندې عمل وکړي ان شاء الله سم مخالفت وکړي نشته بس صحیح ده چې کله په تور مثال ته زخمی او اراده لري چې روز د 10 کې په هغه ادامه سره کړه ورته کافر سومانات وکړي نشته چې امام مهدی د دجال نوم دی بارکه مختصر مهدی څوک
او د کم زی دا کتاب بازار کې خرچيږي یو سل په شاوخه دا والي چې کم کیفیت ولا سړی د خپل نوم محمد دی د پلار نوم عبد الله دی خپل نوم احمد دی د پلار نوم عبد الله د رسول الله په خاندان کې بدرجه د علي شه په اولاد او بیر خراسان د علاقې نه بو سره ملګری تور بیرغونه والا منارۃ البیضاء باندې شکل عیسی علی السلام راکته شي مازیګر به یوځش یو بل له ته منځله مخرشه د مازیګر منځله مهدی مخ کې شي اکراما لنبی صلی الله علیه وسلم سر جمع به عیسی علی السلام ورکه بیا باغ مرچو قیادت او جنگونه به شروع شي هغه کې تفصیلی مسله ذکر کړی دا که چا سره احسانو کې به شیرینی غواړي څنګه دا څنګه شیرینی غواړي حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي د مسلمان سړي مال جایز دی الا بتوی بنفس مگر چې خوشاله کته په ضروری کړي او المعروف کالمشروطه کم شې چې په عرف کې ادارې سره کته چې په شرط کړي لري دا ناروا ده او که چېرته په خپل تاو باندې هغه مسله برابر کړي ان شاء الله په خبره سني په تلویزیون باندې کرکټ کتل څنګه کرکټ څنګه بغیر کرکټ هر څه به حرام دي ځنته ساته کدا ټول د سلیریش غنټه د نیټم ګورن شو تر به وکی چې دشمن سره کم کار کوي واغه ته نه کوي نو کدا نیټم ګورو دا تلویزیون مګورو او دا ارسو ګوري شی بدر کی وشي یره موږ د حالاتونو ځان خبرو دنیا ټوله بغره د زمونږ استاد الله دی وبخي اوس مرشه د کونړه طالب موږ له چې کوم اخر کال په اول ورځ باندې خبره کوله صاحب اخبارونه دې دا مطلب نه کې سړی را دوی خبرونه ونی شي دا ولا ګونګار وی ویلې دنیا ټوله بغره د مسلمانانو ترقې لپاره دواګانې کوي خپل کار لکار وای کدا دا ټول خبرونه تاو وسونی ول لکه موجوده صورت حال الکه کپلانې کار لا شي ګورایو وای د شي کار بو شو بل وای د شي بو شي ته چې بالکل د دنیا دوی په کنټرول کې را کیږي به هغه شی چې هغه څوک غواړي وما تشاؤون الا ان يشاء الله دا وې سیاسي مبصر به نظر پیش کې دي چې د شي مسلې وشي ته کې دې چې بده باندې یقین لري چې دا انټرویو خلاصه کې ته ژوند پاتې کې کمل حق مسله به کې چې کم څوک غواړي بس مسله دا غلا نور قران او سنت تربیت دا خپل کا دا پوره سیاست دی د رسول الله پلار عمر جنتی لیکن ان شاء الله شریعت کې بری باندې به ورسره خبر راځي چې مسله ده ته سره ګورو یو مسلمان ته دعوت مشرد پیدا نو حدیث کې راځي علي پیغمبر علیه السلام ویلي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا چې صف وجب ان الله يشل هدایت وکي دا د سلو کان نه بهتر دی چې الله په نامه صدقه کی دا اوس موږ ته پیدا لري په قیام کې لاسونه نو دي کې دوه روایت راغلی یو دا چې دا بازو بهونه شو خوشی به کې او بل دا منه چې دا مټ نیول امام بخاری رحمۃ اللہ دا خبرې ذکر کړې دي موږ د حدیثو پرنا کې دا کتاب ځان لور دوه روایت را جمع شوی د نور لاس خوشی کې په کم ځای راغی مقه زیاده خارج ملک د مزدوری لپاره تل په شریعت کې یو کتاب د بازار کې خرچيږي خارج ملک نه د غیر مسلمان ممالک کې د مسلمانانو پاتې کېدل دا په اتفاق څلور مذاهب سره حرام دي په اتفاق د څلور مذاهب سره که شوافی دي مالکین دي احناف دي حنابلہ وغيرها دا کتاب ځان لواله به تعالی معلومات د خپل ځوان وشي چې لګي چې الله پاتې کېدل څنګه لري څنګه نه دي کڅوک یو ماشوم پیدا کی ځان سره ساتي وغه به نوې شخص سره نکاح کول شي کنه پر دې ماشوم نو نکاح خدا غچا سره ناروا شي هغه سره نسبی او زید وجنه حرام شي دا غرشتنی به مسله به کې نشته خپل خو نکاح کوله نکاح د شند چې خالص زمور خپل خو کړو د شند چې هغه جلیم خو خره دا دوه سره جمع کیږي دغه نه برسه نتیجه راوځي حدیث بخاری کې راځي کوم سره چې بغیر د اجازه دی ول نکاح یې کوه برباد ده خالص زمور خپل خو هم نه ده او خالص شام خو نه ده دوه برابر جمع کیږي مسله برابرې د مجنون خیس مبارک معلومات نبی کریم علیه الصلاه والسلام صحابي ابو دجانه د شارخ ونه شي د ان شاء الله ورسره روان دي په خپل چې کله زیره به وګورو نو د الله رب عزت کوم نمونه چې علماء دا ذکر کړي کسړې دومره کړته وي به بدا کار وشي شیخ الفوائد کوم ذکر کړي وغیرہ علماء ذکر کړي چې دې کې ګناه ورته مو وای نه دا بدعت ته بلکې دا تجربه را یو نوم رب العالمین دا دومره کړت چې ویل دا کار به وشي هغه تصریح کړي د پر خپل کتاب کې خاص کر دې چپ طرف ورقبانه چې لیس من البدع عبادت بدعت نه دی بلکې دا تجربه علماء دا تجربه کړي ودي کې چې منعت به ان شاء الله به کې نه د دعاګانو درخواست به رب العالمین دی ټول شری مشکلات ټول مسلمانانو سره حل او فصل کا رب العالمین دی مو تاسو د قران او سره بشریت را نصیب کی سیرت ان شاء الله سبا نه بل سبا ځکه سبا شي شمل 4 شنبه ورځ باندې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین